رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د صحابه په مجلس کې که سړی په آخرت کې پوه شي چې د مریض څومره درجې دي او څومره ګټې کوي په آخرت کې، نو په دنیا کې به انسان تمنا وکړي چې کاشکې د دنیا ژوند مې ټول په مریضۍ تېر کړی. ابو درداء رضی الله عنه چې دا حدیث واورېد نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله ما ته سوال وکړه زه ټول عمر مریض وم. وګورئ چې د خلکو سره بیا نقشه د ژوند بدلېږي کله چې مطلب آخرت وګرځي. یا مریضي ځان ته په خیر ګڼي، مصیبت ځان ته خیر ګڼي. ما يصيب مؤمن من وسب ولا نسب ولا ظمأ إلا كفر الله بها خطاياه حتى شوكة يشاقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسلمان ته که لوږه ورځي، که سختي ورځي، که تکلیف ورځي، الله د هغې په تکلیفونو په وجه باندې د هغې ګناوې خو یوې ګناو کفاره ګرځي. حتی شوکة یشاقها، حتی هغه غذای چې د انسان په پښه کې ځي هغه غذای هم د انسان ګناوې کموي. نو سړی د شکر پرې وباسي، صبر دې پرې کوي. انا لله و انا الیه راجعون دې وایي.